دا پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي دا پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي د خپل اولس بچی بچی رانه پوښتنه کوي او مرګیه ته کتار پتار کړې پښتانه ملګري مرګیه ته کتار پتار کړې پښتانه ملګري یو اباسین به د پښتو د باغ روزنه کوي مننه او یو بله مقدم ده چې د نړۍ امن له څو داسې لیوني پکار دي د نړۍ امن له څو داسې لیوني پکار دي چې اباسین غوندې په اور هم ورخطه نه کوي مننه جي مننه او دا بل غزل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مشر ملما جناب پروفیسر ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب قیس بابا غفور بابا پروفیسر ڈاکٹر عطاءالرحمن عطا صاحب نذیر صاحب صدارتی مجلس ټولو غړو ټولو شاعرانو ملګرو مشرانو کشرانو السلام علیکم د دې صدر کار دی چې د په بوساړه باندې سر وتړي نو بوساړه بالکل تیاره شوې ده ډاکټر دریاب زما کار ډېر آسان کو ډېرې خپلې خبرې وکړې همدغه خبرې دي چې خلک په دې باندې پوهول دي چې ادب څه شی دی او د ادب ضرورت څه دی او دریاب صاحب بیا دا ووایي چې ادب چې دی نو دا د ښکلا او د حسن او د ښایست تفسیر او توضیح کوي او خلکو ته ښایي خو چې په کومه ټولنه کې ښایست نه وي نو څه وکړې بیا به بدرنګیانې راځي هغه زمونږ شاعري خو اوس ویني او غمونه او دردونه شوی ده الله دې وکړي چې د نورې دنیا په شان زمونږ په وطن کې هم ښایستونه راشي او مونږ د پسرلو نه خوند واخلو مونږ کالام ته لاړ شو مونږ بحرین ته لاړ شو مونږ مرغزار ته لاړ شو مونږ مالم جبې ته لاړ شو مونږ ګبین جبې ته لاړ شو اولته کې حالات ښه او دا ټورسټ راځي او زمونږ دا کارونه روزګارونه ښه او زمونږ د بچو تعلیم ټیک رواني بس دا زمونږ خوشحالي ده نو خبرې شوي دي زه به صرف د بوساړې سر وتړم او زه به ته یو دوه غزلګي ووایم او بیا به دله اجازت واخلم خوښ هم ده او دا ده چې داد ورکومه ګران ته او د هغه ټولو ملګرو ته او خاص کر سوات ادبي ملګري چې دی دوی هر څه کولی شي ډېر څه کولی شي چې وغواړي او زموږ دا ملګري ټول زموږ سفیران دي هر یو ادبي تنظیم چې دی هر ټولګی چې دی هر ادیب چې دی دا سفیران دي هغه وخت ما ته رایادېږي چې کله تازه ما په ټلویزیون ریډیو باندې پروګرامونه شروع کړل د شاعرانو به ما ته خطونه رالېږل چېرې زه فلاني ځای کې یم او چا به ما له اصلاح وکړو چا به زما کتاب چاپ کېږي په دې لیکل وکړو چا به څه وی نو ما به ورته هغه مقامي په هغه علاقه کې چې کوم شاعران استادان موجود نو د هغوی سره به مو له رابطې جوړولې په ټوله پښتونخوا کې او دغسې اوس خو میډیا د هر چا جیب ته راله اوس کار آسان شو خو پخوا یو پاکستان ټلویزیون او یو ریډیو پاکستان او نور هیڅ نه و هغه دور و نو هغه دور کې ګران و اوس خو ستاسو سره په جیب کې خپل ریډیو او ټي وي پروت دی غږېږئ دنیا ته چې څه وایې خو دا ده چې غر غږېږئ ګډوډ مه غږېږئ بیا هر څه ټیکي ښه جي څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي تاریخ به ټول عمر آغاز له هغه تنه کوي څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي تاریخ به ټول عمر آغاز له هغه تنه کوي او لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي ستا لیونی ستا د غني سترګو مننه کوي او مننه لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي ستا لیونی ستا د غني سترګو مننه کوي
او هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي چې د ګیا غوندې طوفان ته سملاستنه کوي هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي چې د ګیا غوندې طوفان ته سملاستنه کوي او دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي عالم په پاټ کې ځي بره خطه نه کوي دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي عالم په پاټ کې ځي بره خطه نه کوي او تاریخ د هغو خلکو نوم چرې هیر کړی نه دی څوک چې د جبر په سولۍ باندې غنده نه کوي مننه جی او بل شعر دی چې دا پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي دا پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي د خپل اولس بچی رانه پوښتنه کوي او مرګیه ته کتار پتار کړې پښتانه ملګري یو اباسین به د پښتو د باغ روزنه کوي مننه او یو بله مقدم ده چې د نړۍ امن لسو داسې لیوني پکار دي چې اباسین غوندې په اور هم ورخطه نه کوي مننه جي او دا بل غزل مطلب ده چې زوړ غزل دی زما په ګریوانه اوښ کې بهیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوښ کې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوښ کې بهیږي لکه شمع او د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي شمله په سر دغسې ځلیږي لکه شمع مننه جي او د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر لټینګېږي لکه شمع مننه د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر لټینګېږي لکه شمع او جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو ویلې کېږي لکه شمع جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو ویلې کېږي لکه شمع او مننه جي جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي بابا او ته نږدې کېږي لکه جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو ویلې کېږي لکه شمع او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی په چپه خوله مې تل اوښ کې سسیږي مننه جي فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی په چپه خوله مې تل اوښ کې سسیږي لکه شمع او د ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي سوځیږي او ژړیږي خو خندیږي لکه شمع مننه ډېره د ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي سوځیږي او ژړیږي خو خندیږي لکه شمع او زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی بابا پکې په خپله دا شعر خوښ دی زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع
ډېره مننه. زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کی یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي بې شمېره پتنګان ترې نه تاویږي لکه شمع او چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم کسکر صاحب چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یوي اوښکې کېدی شي اباسین او نور سیندونه یوي اوښکې دا نور هم راته داسې معلومیږي لکه شمع په ما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع. آخري خبره